علیہ السلام مدد کئی و ابتدا کی پہ تکالیف تیریگی ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتا دے سوک بدل ان کے فیصلو دا اللہ لرا او دا غوادی اللہ دیر سورتونو کی کڑی آیاتو نظام سرولی کئی دا ولا مبدل لکلمات اللہ دا تائید دا پارا سورہ مومن کی راضی آیات یو 50 سورہ مجادلہ کی آیات 23 را روان دے چې الله وعده کړی چې زه د خپل پیغمبرانو سره دنیا او آخرت دواړو کې مدد وکړم دارنګه سورہ صافات لیکي آیات یوصل یو او یمنا او دارنګه یوصل دو او یم ولا مبدل لکلمات الله او نشتره سوک بدلون کې د پاره د کلمات او فیصلو د الله ولقد جاءك او بشکر اغله تا ته حبیب من نبأ المرسلین د خبرونو د پیغمبرانو نا وان کان کبر الیکا او کچریوی چګران لګیږي پتاوانه اعراضهم مخرول دذوی ایمان نا فین استطاعتک چری وسو طاقت نیوی ان تبتغی نفقا دا چولټه یو سورنګ فل ارض پزمک کی او سلمن فی السماء یا وسو طاقت دی دا اندر پای اسمان تا اندر پای جوړول شي او دایته معجزه وروړي شنو زرا کنه کوم معجزه دی وس کی فتاتیهم بیایا چې وروړي دوی ته معجزه یعنی حبیب معجزه دی وس کی نشتا جلالین شریف کې وای فتاتیهم بیایا انک لن تستطيع ذلك فاصبر حتا يحكم دا دی وسو طاقت کی نشتا نو صبر وکړه الله د فیصله پوره ولو شاء الله وکړه الله خو خشوي او جبري مان الله ته منظور وي لجمعهم على الهدى نو خامخرا جمع کړي وي دای په هدایت فلا تکونن من الجاهلین نو خامخام کېګه د ناپوهانو نا انما استجیب الذين يسمعون استجابت په معنا د اجابت ته انما استجیب الذين بیشک قبلوی خبرستا منی خبر استا قبلوی دعوت ساغ کسان یسمعون چغی اوری او خبر لغوک کی دی والموتا وغمڑی تا کافر چرمڑو سر مشابیری والموتا وغمڑی یبعثهم اللہ راپور تبکی دی اللہ دا قبرنو نپرز دا قیامت نو التباوری او دل تناوری نو دا کافر ستا والا خبر ناوری ثم الیه یرجعون او بیا بدی الله ته واپس کړي شي وقالوا ویلو دی کافر لولا نزل علیه آیه ولي را نازل کړي شوی نه په پیغمبر باندې آیه سموجزا چې موږ ایمان وروړو ته مجبور کی من ربه د طرف د رب دنا قل فرمایا ان الله قادر بیشک اللہ قدرت و طاقت لرن کے دے علی ان ينزل آیتن دا چرولیگی و موجزہ و کبیا مونمدن و عذاب رازی او جبری ایمان اللہ تا معتبر نرے ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر ددوینا لا يعلمون پوہیگینا دا مختلف موجزی دی دا اللہ دا حبیب نغوختے لکتائی دیو لکی سورہ اسراء یو کم شپیتم آیات دارنگیو اولی کئی ځان سراو او یایم آیات او یایم نسلور نیم شری نمبر آیات اولی کئی نوے آیات اولی کئی ځان سراو باغی کی د دئی د فرمائش او د مطالبه گنی موجودی چې داسیو کا حبیبن مونږ ایمان راړو تاسو داسیو کوي وما من دابه فی الارض دا وې د ما قبل د پاره دلیل له چې الله د معجزې پر علی ګلو قدرت لري لکه څنګه چې الله په بعث او حشر باندې د مړو په ژوند دی کولو طاقت لري نو د معجزې علی ګلو وسمشتا وما من دابه او نشته دې یو زنده سر فل ارض فزمککی ولا طائر نو نمارغ یتویر بجناحه چلوزی پخپل وزرو الا اممنمثالکم مگر دا امتون دیستاسو غنتی دا مماثلت پس کرے اممنمثالکم فی الخلق والموت والبعث
والاحتیاج الى مدبر یدبر امرها. دا تاسو غنتی امتونه دي په پیدا کولو کې، لکه تاسو یو امت یې د انسانانو، نو یو امت د مارغانو او د نور حیواناتو ده. دارنګ لکه پتا سو مرګ راځي نو پای بم مرګ راځي، او لکه تاسو برا پورته کیږي نو دا نور حیوانات بم را پورته کول شي. دا آیات دلیلو چې حشر د حیواناتو بکیږي. لکه دې بارک هغه حدیث مراغله وای تر دې چې د بیخکرو ګډ داغ انتقام بدخ کرور نواغستیش. دا کنایه د به انتها عدلنا بیا بدای ته ویل شي چې خاور شي. لکه دغه شان آیات راغله ځان سرولی کوي سوره تکویر کې پنځم آیات راغله وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ التم د حشر د حیوانات ذکر ده او دې کې ده الا امم امثالکم فی الخلق والموت والبعث. تاسو غنتی امتونه الله پیدا کړی، مرګ به پیراولی بیا به را ژوند کی. ما فرتنا فی الكتاب من شیء کمه نه کړه مونږ په قران پاک کې د سشي د دین ټول اصول پرې کې ذکر لري. مونږ په قران شریف کې د سشي کمه نه کړه. اورا هغه احادیثو کې چې سدین عام د قران پاک شرح دي کې امام روح المانی ذکر کړی ما فرتنا فی الكتاب من شیء. الله وی کمه نه کړه مونږ په قران کې د سشي اره خبره د دین پرې کې ذکر را هر خبره د دین پدې کې ذکر را. بخاری شریف کې راغلی دی ابن مسعود رضی الله عنه یوزلوی چې لعن الله تعالی الواشمات والمستوشمات. وی الله لعنت را لیږي په حال لګون کو زنانه او چې بل تخال لګي. والمتنمصات او داروز چوباسي او نری کوي. والمتفلجات او دا غاخونه چې دیو بل نه پس طریقې جدا کوي. للحسن المغیرات خلق الله چې دا د الله پیدائش بدلی. وګوره دا حال لګول پیدائش بدلول روزي استلو نه رہی کول دا تغییر د خلق الله نه یو خذ اور پس رااله ورلې ما هو قرآن شریف ټول لسته الله خو شتم پدی خذلانت نه لګلې ته لعنت پیوي نا ورته کتاب قرآن شریف لسته کنا نو تاو پکدا مندلې وی الله قرآن شریف کی وای وما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. زما رسول چې څه حکم درکې نو ویني سي عمل پیو کوي او سنم منه کوي نو غینه منشه او د دې سيزونو نه منه حدیث کې راغلي نو دا داسې ده لکه الله چې من را لېګل الله رب العزت چې من را لېګل. دې وجه نه ګوره قران کې ارشه ده یعنی ځنی تشریح دې حدیث کې پرتا نو ځنی د دین استنباط وکي. امام شافعي رحمت الله علیه وجل په مکه کې ناسو وی سلونی عما شئتم سچ مخواششی تپوس کوي زبد کتاب الله بارکی داغه نه خبر درکو. یو کس ور تراغه وی ما تقول فی المحرم یقتل الذنبور تد محرم بارکی سوی چې مچي وجنی ناورته وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. او حدیث ذکر کو چې چون کې دا زهريله شی نو محرم کدا قتل کی د دې په قتلولو کې سنشتا د دې په قتلولو کې سنشتا. نو هر شی قران کې یعنی احادیث د دې تشریح دا هغه خبرم قران کی صحابي کی چې حدیثو کې د دینه مستنبط ما فرتنا فی الكتاب من شی مون کمه نه کړې په قران کې د شی یعنی کتاب نه مراد دی کې لوح محفوظ هر یو شی په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. ثم الى ربهم يحشرون او بیا بخل رب تدوی جمع کړي شي. والذین ها کسان کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبت کړي د موږ آیاتونو ته سمن ندای کانوی د کوو پشان دي لکه کون ساوري نادای حق او قران ناوري وبکمن ګنګیان دي فی الظلمات او پتیرود بی دی نئی کی من یشاء اللہ ہر آچا بارک چی اللہ غاڑی یدللہن گمرائی کی
ومن یشاء لا چابارک چوغاڑی یجعله علی صراط مستقیم نو گرزی اغپلارنیغا قل فرمایا ارائیتکم داتا ارائیتکم کیوئی ضمیر د فاعلو علا ما بعد حرف خطاب دے دید تاکید د پارا روڑے قل وایا ارائیتکم خبر را کئی تاسمات ان اتاکم عذاب اللہ کشر راشتا او عذاب دا اللہ او اتتکم الساعت یا راشتا سل قیامت اغیر اللہ تدعون آیا سیوا دا اللہ نا راب علی بتاسو بل سوک دید لرکول لپارا ان کنتم صادقین کی تاسو رشتینی بلیاہو تدعونا بلکہ خاص دغا اللہ براب علی فیکشف ما تدعون الیہ نلر کوي دا الله غ ستا سرا ولي یغیتا حضور په چانشت انشاء کچری خو خشوا د بندکار د جڑا د بندکار د دعا کدا الله خو خشوا نو قبول وے کی مشکل وے لری کی فائدہ ورته حاصل شي وتنسون ما تشركون او هیر کای تاسو چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي ولقد ارسلنا بشکر علی گلیومنگا انبیاء علیہم السلام الى من قبلک اغمتن تتان مخکی ندیدے کی عبارت کی تقدیرو فکذبوا فاخذناهم تاسو نمخکی میں امتن تا پیغمبران را لی گلیو ناغید دروغ نسبت کرو فاخذناهم بالباسائی رانی ولیو منگا غی پا تکلیف دا معلون سرا والضراء یو په تکلیف د بدن سرا باسا او ضراء دواړه صيغه د تانیث دي او د دې د لفظ ندی د پر مذکر نشته باسا مالی تکلیفونو توي او ضراء بدنی تکلیفونو توي لعلهم دې د پارا يتضرعون چې دی الله تا ز عاجزیو کی توبه واسي او دعا وغواړي دا الله خپل یو قانون ذکر کوي کله نه چې نبی راغله او یو قوم ته دین به بیان کو او غیب انکار کو نو الله بسمدستی په لوګو مالی او بدنی تکلیفونو سره رونیول چې دای توبه واسي نو رست کبای په کفر کلک شول نو بیا به په ارس دروازه را کولاو او دې کې الله حکمت ته لکه رستو ذکر کو چې کافر په حالت د غربت او د فقیری او غم کې نه نیولې بلکې چې خوشحالي نه په دنیا زړه لګولې دغه وخت کې رانی دي ته د افسوس رانی ولوي فلولا نولنا اذ جاءهم باسنا کل شراغ له دوی تعذاب مونږه نو پکار خدا او تضرعوا چې د عاجزی کړي او توبه استوي ولکن قصد قلوبهم لیکن سخشیو زند دوی وزین لهم الشیطان او خیس کړو دوی ته شیطان ما هغه کانوا يعملون چې دوی عمل کوونکی فلما نسو دا دویمه درجه ذکر کړي ابتدا کې او سړی د نبی خبره وونه منله نه الله په مالی او بدنی تکلیف رونیو او چې کله با هغه پدی پوه نشو او په کفر او شرک بکلکو د مسلمانانو سره ظلم زیاته وکولو فلما نسو ورکل چې دی هیر کړیو ما هغه دین ذکرو به چې دی ته نصیحت ورکړې شو پاغي وانی فتحنا علیہم ابواب کل شیء نورا کلاو کرو مون پاغي دروازې دار یوشي دته استدراج وای مال مډیر کړو اولاد ډیرو خوشحالی بس ډیر وی ظاهر دیو جندا مسله علماء لیکلي چې کله یو سړی ظلم کوي ظالم دی بی دین دی خدا غد ظلم او نافرمانو سره تو ګوري چې هر قسمه دروازه پیرا کولاولا دا استدراج دی الله رانی حتا تر دی ذا فرحو چې دای مسشیو پدغه مال او دولت او پدغه ډیرو سيزونو مشغول حتا تر دی ذا فرحو دا په معنا د خوشحالي دو راضي خو خوشحالي کله د شریعت مطابق وي او کله چې د شریعت نورتی رشنوغي ته مستی او تکبر وي حتا تر دی ذا فرحو چې دای مشی او تکبر کړو بما پا نعمتن او تو چې دی لور کړی شیو اخذناهم بغتتن نورانی ولی مونږ دوی ناصافي او الله حکمت لوګورا
په د مال په فقیرۍ او د بدن د تکلیف په وخت کې نه رانسی بلکې بدن مروغي ارس ډیر وي او هغه په خزړه لګولې کافر قاسم وای چې دوباره ژوندون نشتا نو هغه لپاره خدا ارس جنت او جنت تي نو دغه وخت کې رونی سي دې ته افسوس نیول وای فاذا هم مبلسون نو ناسا پی دینا امید او د هر نجاتنا او د رحمتنا نا امید او فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو پرې کړه شوی او جړ د قوم هغه کسانو چې ظالمانو او مشرکانو الله به عذاب رولې ګلو نو د کافرو نسل بیا دنیا کې پاتې شوی نه ځکه الله ویلی نشانه که هو لبتر د نبی سره او اے حبیب چې تاسو سره بغض ساتي دا غ نام او نشان او نسل با دنیا کې نه تاسو ګورئ نن سو کوئی دا صدیقی دی سو کوئی عثمانی دی سو کوئی دا سید دی لیکن ابو جہل او دغه کافر او فرعون او هارون ته سب ځان نه منسوب کړي ځکه وي جړ به مې پرې کو دی او شي جړ چې پرې کې نسل بس پاتې نشو فقطع دابر القوم الذين ظلموا پرې کړه شوی او دابر اصل کې اصل او جړ کوي پرې کړه شوی او جړ دا قوم کسانو چې ظالمانو والحمدلله رب العالمین چې الله مؤمنانو ته نجات ورکو او د دین دشمن مړکو او ختم کو نو پاغي و خفقان نه کې بلکې الحمدلله دا شیخانو کار دی هاي هاي افسوس او پلانې کافر مر شعور تلاړو الله وی والحمدلله رب العالمین محدثین یو قول ایوی موت المبتدع فتح فی الاسلام مبتدی چې د دین دشمنو دا غ مرګ د اسلام فتح را نو چې اسلام ته فتح را ته بجاړي که خوشحال وي کافر الله رونیو نو الحمدلله رب العالمین طول حمد ندی خاص الله لرا چې پالون کې د مخلوقات له قل فرمائے اے حبیب او فرمائے اے حبیب رأیتم خبر را کیتا سماتا ان خذ اللہ سمعکم کچری واخلی اللہ سمعکم وگنستاسو او دا اوریدو طاقت مد غگن لری کی وابصارکم استرگستاسو دی استرگن دلیدو دا قوت لری کی وختم علی قلوبکم او مہر لگئی استاسو پزنونو او د دې زرنه د سوچ فکر هغه ماده لري کی من الہ نشتذب المعبود اشتذب المعبود او زموار او مددگار غیر الله غیر د الله نیاتیکم به چرات للو کی تاسو لپدی الله د غوګن دا اوریدو طاقت والی بل سوکشتا چې فوق الاسباب هغه دا طاقت واپس کی سترګنا الله والی واپس کی نو الہ اغذات ته چې د غوګونو کې دا اوریدو په طاقت ورکول قادر دی او د دې پاغستو قادر دی سترګو کې دلیدو طاقت ورکول او چول باندې قادر دی او پاغستو قادر دی انظر وګوره اے حبیب کیف نصرف الآیات سرنګي بیانو مونږه آیاتنا چې هغه په دې خبره باندې هغه دلایل دي چې لا اله الا هو او ما سوا وانما يعبدون من دونه باطل وګور سرنګ نصرف الآیات بار بار بیانو مونږه آیاتنا ثم هم يصدفون او بیام دای مخړی د دینا قل فرمایا ارایتکم خبر را کیتا سماتا ان تاکم عذاب الله کچری راشی تاسو عذاب د الله بغتتن ناصافی مخ کی سلامه او نخنی او ناصافی راشی او جهرتن یا سرغن مخ کی داغی علامات وی هل یهلکو نو هلاک بنکړی الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان چې پزانونی ظلم کړي په سبب د شرک باندې او پزانونی ظلم کړي غیر الله عبادت کړي وما نرسل المرسلین او نرا لګم پیغمبران مون پیغمبران نور علی ګری وما نرسل المرسلین او نور علی ګری مون پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی چې مؤمنانو ته د جنت او د الله د نعمتونو زیر ورکی و منذرین او ير ورکون کی فمن آمنا هر چا وسوک د چی ایمان راړو
واصلح او درست کو خپل عمل فلا خوف نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم يحزنون او نبوی دوی خفا او غمجن والذین کسان کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبت کړي موږ آیاتونو ته یمسهم العذاب وبرسیږي دوی عذاب بما كانوا يفسقون فسبب داغی چودی نافرمان قل وائے حبیب لا اقول لكم زنوایم تاسوتا عندي خزائن الله چې زما سرګنی خزانه د الله دی خزائن دا جمع و د خزینتون یا د خزانتون تفسیر روح المانی کی وای ما سره د الله خزانی نشتا دا اولاد د صحت د بیماری بلکې د خزانو مالک الله دی زدر تنو ام سید البشر توي امت ته وایا قل اوائے حبیب دی خپل امت تا لا اقول لكم زنوایم تاسوتا عندي خزائن الله گنی چې زما سره دی خزانه د الله د خزانو مالک الله دی او د دې خزانو اختیار د الله سره دی ولا اعلم الغیب او ز په غیب نه پوهیږم ولا اقول لكم انی ملک او زدر تدام نوایم چې زګنی فرشته ور درې خبرې ذکر کې او د دوو سره لا اقول لكم ذکر کو ولا اعلم الغیب سره ذکر نکو علماء لیکلی ولا اعلم الغیب یو دا چې دا په عطف ده روح المانی وی دا عطف ده فمحل د عندي خزائن الله نو دام د اقولو د لاندې داخل له دام هغه مقوله د اقولو دا او معنی دا چې دا ولا اقول لكم اعلم الغیب دا غلا زائد او د تاکید د نفی د پاره ولا اقول لكم اعلم الغیب او زدر تداسم نو ایم چې په غیب پویګم نو چې په عطف کې نو بیا دا لا اقول لكم د دې سرمو او بعض محققین لیکلی وای چون کې ګورا زدا نوام چې ما سره خزانه د الله دی او زدا نوام چې ز ملک نو دا دواړه داسیو عندي خزائن الله و انی ملک چې کله حال د دې دواړو معلوم عند الناس نو حاجت نو الی نفیهما بلکہ حاجت النفی د ادعا د دیتا په خبره پوي گئی کنا کله چې دا دواړه معلومو چې دا الله خزانه خو الله سره دی او نبی علیہ السلام بشر د ملک نه دی نو دې کی حاجت د دې نفی ته نو بلکہ حاجت نفی د دې د ادعا ته چې زدا داوی نکو یعنی خزانه د الله سره دی ملک نیم نو د دې د داوی نفی وشو او کله چې دا خیال راتلو چې د الله حبیب بغنی په غیب پویږي نو التداسی ونوي چې لا اقول لكم بلکې ولا اعلم الغیب ز په غیب پویږم دې کې نفی د علم غیب رااله نفی د هغه د ادعا رانه یعنی داوا خو خود نکوم او که تاسو خیال او ګمان کې را دي چې په غیب پویږي نو زه د سره د دې خبرې نفی کوم نو دی دوو کی نفی د ادعا او دی کی نفی د علم غیب دا ولا اعلم الغیب او ز په غیب من پویګم لکه علماء تفسیر خازن کی وای مراد دا دی الله خپل حبیب ته وای خپل عاجزی او تواضع د امت روان دی ذکر کا او د خپل عبودیت او بندگی ری اظهار کا اسینا چې دا امت ستاسو بارک اغا قیدون لري لکه نسوارا او عیسی علی السلام بارک لري وا ورته صفا وایا چې د خزانو مالک الله دی او خزانه الله سره دانه چې ته فلانی بابا له بعد لري کول خزانه او چاته د اولاد او چاته د پیسو ټکو خزانه پلاس کړه او بیا باز قبرونو سره داسې کوي کنه باز قبرونو سره داسې د خارو ډیری جوړ کړي یو ځکه یو قبر سره ډیریو نو لمی داول ویدا چې چا سور پیسي پکاري خارو هغه بر ډیره جوړای باز قبرونو کی موګي یو قبر مونږ لاکې پلا نو دې زناورو ناپو خلکو پکې موګي ټکوال نو لمی دا موګي ویدا چې یو میخه پکاري نو موګي را دغه کی یو میخه می پکار و او جی غیان پکاري نو
موګی ټکوي دا اولیاء او بیزتی او به حرمتی کوي نو اظهار د عبدیت کا او اقرار کا چې ما سره ګوره د الله خزانه پلاس کی نشتا ولا اعلم الغیب او زګوره په غیب نه پويګم ولا اقول لكم اني ملک او زدر تنوایم چې زګنی ملکم زبشرم ملک نورانی مخلوق ده ان اتبعوني مروان الا ما مگر دا غس پسیوحا الیا چې وحی کی دیشی ماتا قل فرمایا هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دې ډوند لیدن کے مومن او موحد دے او غړون مشرک او کافر افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ او فکر نکوي افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ او فکر نکوي وانذر به الذین او يروا په قرآن سراغ کسان یخافون چه یریگی ان یحشروا الى ربهم دا چه جمع وکړي شیخ بل ربتا لیس لهم نوید دوید پار من دونه علاوه د غلان ولی سوګدو سو مددگار ولا شفیع نو سوک شفارسی لعلهم یتقون تدیر پار ويروا چې دای ځان بچ کی د کفر او گناهونو نا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیہ واصحابہ اجمعین توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویمہ پتہ واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فرمائی ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين ومشڑ اے حبیب ہوا کسان دخل مجلسنا يدعون ربهم چراب لیغیخ بالرب بالغداة والعشی سحر و مازگر یریدون اراد لریغی وجهو دمخد اللہ دوجهد اللہ بهم من شيء نشتر پتاوان حبیب دے صاحب دوین من شيء سشے وجد نزول لدی آیات مبارک داوا حدیث دے د مسند احمد اور طبرانی شریف روح المانی ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وَمَرَّ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ صُهَيْبُ وَعَمَّارُ وَبِلَالُ وَخَبَّابُ وَنَحْوَهُمْ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ د قریش او سرداران د الله حبیب باندې تیر شول او د الله د حبیب په مجلس کې صہیب عمار او بلال خباب رضی الله تعالی عنهم ناسو داسنور کمزوری فقیران مسلمانان ناس فقالو دی قریشو دی کافر ورتو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضیت بهؤلاء من قومک اهؤلاء من اللہ تعالی علیہم من بیننا ویت دخل قوم مقابلہ کی پدی فقیرانو غریبانانو خوشحالے انحن نکون تبعا لهؤلاء من بددی کسانو تابعداریو داو شړه نو کی دیشی کچریدا دیو شړل نو مونږ وستا پسې در روان شو نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رو لیکل وی اے حبیب کدا مالدارا غټ غټ کافر د قوم سرداران ایمان روڑی خورا دیڑی
او کنراړي نو دا غریبانان ګره د خپل مجلس نو نشړي فرمای ولا تطرد الذين مشرها کسان يدعون ربهم چراب لخل رب بالغدات مازی سحر والعشی او مازیگر یریدون وجهه اراده لري د وجه د الله دا غریبانانو طالبانو فقیرانو بارکه اور ایګور صفات ذکر کوي ولي شالما حبیب د مجلس نه بین شړې سار او مازیگر خپل رب را بلی او پدی عبادت او را بللو کی مقصد سره اراده لري د وجه داغ ما علیک من حسابهم من شیء نشتر پتابانه حبیب دی صاحب د دین من شیء سشه دی بخپل حساب الله تور کوي وما من حسابک علیہم من شیء او نشته د حساب ستانه په دیوانه سشه فتطردهم کچری او د شړل دی فتكون من الظالمین نشبت د زیاتی کونکو نام دا فقراء او غریبانانو مومنانو مسلمانانو طلباء بارک الله خپل حبیب ته خبر ور کړي دا شان آیات ګور سورہ کہف کې مرাজি وګورئ آیات توشتم بلسمه فارق کی سورہ کہف کې دا شان آیات راغله هل تم الله خپل حبیب ته وی خبردار داخله کو نشړي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر صبر کا اے حبیبا نفسك ازان خپل مع الذين لا كسانوا سرا يدعون ربهم چا غیر بلخل رب الغداة والعشي سحر ومازگر يريدون وجهه اراده لري وجهه د وجه د الله اور دا خلق صفت ده چې سار او ما هم دعاګانې کوي هر وخت په ذکر کې لګیا دي دیو جن علماء لیکلي وې سمره چې چاته د الله معرفت حاصلېږي سمره د قبر او د آخرت فکر حاصلېږي دومره بس هغه کلاریږي جبه کلاري دا بس هر وخت لګیا کېدل چې بس خو سوي نه جمعات ګوره نه مدرسه ګوره نه لار ګوره نه کوڅه خو بس لګیا نو دا د انسان د نقص او دا د بی دیني نه خوي ولا تعدعنا عنهم واو دینری سترګي مبارک استاد دوینا تريد زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چې تیرا د لری د زینت د ژوند دنیا ولا تطيع تابداري مکو من ناغچا اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې غافل کړي دې مونږ زړه دا عن ذکرنا د خپل کتاب نا د خپل یاداش نا وتبا هواه روان شوی دی غد خپل خواهش پسې وکانا امره فرطا او د کار دا غزياته په دین کې دا شان یو آیات په درست سوره عبسه کې راځي وکذالک الله ویدا رنگي لک سرنګ استا دا مرګري غریبانان او بل طرف تا مقابل هغه سرداران د دې امتحان په یو بل باندې اخلو دا سه په خوانو متونو کې مو وکذالک الله ویدا رنگي فتننا بعضهم امتحان اخلمون د بعضی د دوی به بعضن تو بعض سرا ليقولوا دې پار چوای دا کافر اهاولای آیادا دیها کسان من الله علیہم چې احسان کړی دی الله په دوی باندې من بیننا مانو من دوننا زمون نه علاوه غریبانانو مسلمانانو د الله په حبیب ایمان وروړو چې نه مالو اکثر مسافر اکثر غلامانو فقیرانو غریبانانو دې کافر ووي اهاولای آیا دادی هغه کسان من الله علیہم چې احسان کړی دی الله په دوی من بین نازم نه علاوه مشران مونږ یو مالدار مونږ یو سرداران مونږ یو دا خو مونږ غلامان دي دا خو فقیران دي
نو د دې غرض پدې کې دا چې کچریه دا دین و دا حق و نو موږ د دې ډېر زیات مستحقو لکه رسو براشی سورہ احقاف کې وای لو کان خیرا ما سبقونا الیه یره کدی دین کې څه خیر و دی زموږ نړوان دي شوی نه دا دا غیر اعتراض جواب کوي الیس الله آیا نه دی الله باعلم بالشاکرین خپوها په شکر گزار باندې دیو جنګور د الله د نعمت شکر دا ډېر لوی شی د ایمان او د توحید د الله او د الله د وحدانیت د الله د حبیب د نعمتونو شکر ادا کړي دای کی چون کې شکر نو الله ورته د دې لوی نعمت دا غي د حاصلې دو توفیق ورکو دیو جن ډېر شکر وباسي چې الله کتاب لکینولې که چرته بل ځکه ناس وي تاسو ګورئ خلق په سور پریشانو تکالیف کې په سور غمونو مصیبتونو کې کله ګوره سره ناشکری کی نو الله د خپل کتاب نه پاسي وای و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم دیو جن ګوره دنیا کې اکثر د علوی منصب چورته ملاوي اړه احتیاط کوي کرشوت علی په پټالی کې صدا سبل کار کوي و یره زماغه نو کوي چې خراب نشي نو د دین لوی شی وسی چې خپل کتاب لیکې نو له خو خیال کوا اسینه چې تسترګي خلا او نور اندامونه غلط استعمال نکي او الله درنه ناراض نشي الله ک کتاب لیکې نو له شنو دین لري پاسو لمشي الله کدی او نعمت پور کول قادر دی نو هغه پاغستوم قادر دی اوس د دغه غریبانو مسلمانانو مبارک فرمای وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ أَوْكَلَ شِرَاشِتَاتِ حَبِيبًا وَكَسَانَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا چیمان ساتھی زمون پایاتن باندې فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ورتوا سلام دی پتاسو نو مسئلہ خدا سره چې سوکراش نه به سلام شي عادل توي چې دای راشي نو حبيبت ورته سلام وایا بعض علماء لیکلي د دې د عزت او د احترام د وجنه فاصل کې قول دا چې دې کې د سلام نه مراد سلامتی اد من کل مکروه فقل سلام اے بشرهم بالسلامت من کل مکروه چون کې دا مؤمنان دي غریبانان دي او حبيب استا تابعدار دي نو دیل زیر ورک په سلامتی سره هر عذابنا چې دنیا کې غطا سود کافر وال ټکول تکلیفونه پریشانای برداشت کوي اخرت کی اس قسم عذاب به پتا سنی یا حسن بصری رحمت الله علیه وی چې الله ورته وی زما سلام ورته وایا فقل سلام علیکم ورته وایا سلام دی پتا سود جانب د الله نام ورته مومن دور لوی شان نه چې ایمان نه پکې اور الله د حبیب په صحبت کې بناستو نو الله ای زما سلام ورته حبیب وای د صحابه دور لوی شان یو قول دار چې الله حکم کو خپل حبیب تا چې زما را سلام دی تور سوا كتب ربکم علی نفسه الرحمه لیکل دې فرض کړی رب تاسو تفضلا و احسانا فخفل ځان باندې رحم کو مخلوقات او بندگانو انه بیشک شاندار من عمل منکم سوءا هر چا چې عمل کو تاسو نه سوءا بدو ناکارا بجهالتن فنا پوهی سرا دا علم نه بلکې موصوف دې په صفت د ناپوهی ثم تاب من تپسدینا واصلح او درست کو نیکی کو خپل عمل فانه غفور الرحیم نو بیشک دا الله بخون کې او مهربان نه بار بار د تو کو ولتستبین سبیل المجرمین چې سرګند شیلار د کتاب له ورته دعات واله بدنو د قرآن یو ځکه بیانېږي خيوري نو ولتستبین سبیل المجرمین د مجرمان لار سرګندش هر چا لپته ولګي چې دا خو کنده وادا خو مصیبت نو د شرک او د بدعات او د لارونه الله خلاصي
دا بار بار الله ویلی قران آیاتونه بیانو ولتستبین سبیل المجرمین نشی لار د مجرم یو طالب یو دیندار دا غواړي چې د دې وطن او د دې کلی الله دیوشي نو داوود قرآناتو کی چې خلق پخپل کینی او وی ګوري وکړه لاسی وی عوام ته هغه ناس ته پیاد وی پخپل سترګو سره شیونه لیدو نو که سبا ستاسو مسجد نه پاس ویدو او د بل چې خبره واوریدنو کې دې شي شک کې واقع شي او چې هغه قران تناس نو سبا هغه د هر چا خبره د قران د خبره کوملا یو کپیر دې ک غټ او کلوی نه لوی سړی دې خو هغه غډي وډي وای نو دلته پته لګي چې دا خو د مجرمانو لار ده ولتستبین سبیل المجرمین او دې پار چې سرګند شیلانو دې مبتدعينو د دې مشرکانو د دې رسومات او بدعات لار کله سرګندې دي قل او فرمائے اے حبیب انی نهیتو بیشک زمن کړه شوم انی نهیتو بیشک زمن کړه شوم ان اعبد الذین دا چې عبادت او بندګیو کوم ده کسانو تدعون من دون الله چتا سیرا بلی ما سوا د الله نا خو عقل والدی یا غیر عقل والدی قل فرمایا لا اتبع اهواءکم زن روانیگم استاسو د خواہشات پسې او کروان شم قد ضللت اذن نبیشک خطا ویم بلار ویم ز پدغه وخت کی وما انا من المهتدین او نبیم ز دلار مندن کنا قل فرمائے اے حبیب انی علی بینۃ من ربی بیشک از پیوخکار دلیل د خپل رب د طرفنا بیننا مراد آیات کی قران پاک ته زپخکار دلیل د خپل رب د طرفنا چې هغه قران نه وکذبتم به او تاسو د دروغ نسبت کړي دیتا تاسو د دروغ نسبت کوي دیتا دا بینا مراد تی اغا دلیل واضح ہے دبان یویرنا دلیل واضح تی مراد دے او دیکھی دے بیہی دا ضمیر بینی تسنگ راجے کو دا تذکیر پس اعتبار دے بینا خو خپل د لفظ په اعتبار مؤنث دے نو دا تذکیر دے کہ په اعتبار دا معنی دے امام زجاج وی چې دې دې کې دا بینا په معنا د بیان دی دا بینا په معنا د بیان دی نو دا به ضمیر ورته ذکر راځي دی ادم جیزی مفسرین لیکلي چې د به ضمیر دې مر ربي کې رب تراجی شي وکذبتم به او د دروغ نسبت کړي تاسو به د رب زماتا زمارب کتاب را لګلې خپل پیغمبر را لګلې رتاو چې دا کتاب نه منئ او زما د رب پیغمبر یعنی د الله د حبیب د الله هغه حبیب او پیغمبر نه منئ نو دا هوتا سو الله ته دروغ نسبت کوي ما عندي ما تستعجلون به نشته په اختیار زما کی هغه عذاب چې تاسو تلوار کوي پاغي تاسو وايي چې عذاب بکل راضي نو دما په اختیار کې عذاب نشته زما کار دې دین بیانول ان الحكم الا لله اے مل حکم فی تاخیر ذلک الا لله نشته حکم او اختیار پرست کول د دې عذاب کې الا لله مگر د الله سره یقص الحق دغه الله بیان وی حق وهو خیر الفاصلین او دا الله غره دې د فیصله کوونکو نام قل فرمایا لو ان عندي ما تستعجلون به کچره وې زما سره چې تاسو تلوار کوي پاغي چې عذاب بکل راضي قیامت بکل راضي لقضي الامر بيني وبينكم نخام فیصله کړي شو به کار په منظما او تاسو کې والله اعلم بالظالمين الله خپو هده په ظالمانو امام ابن کثیر وی دلته وی چې زما اختیار کې عذاب نشتا او یو حدیث کې راغلی
چې الله خپل حبیب ته عذاب پلاس او اختیار کې ور کړو. نو دا خو ظاهرا د آیات او د حدیث په من کې تعارض غون ترازی. لکه نبی علیہ السلام چې کله طائف تلاړو، حدیث دې د صحیحین، عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام ته فرمایلی، یا رسول الله لك عليك يوم كان اشد من يوم احد. تاسو یو رزم در باندې کله راغلی چې د احد درز نه دي سخت وي. الله حبیب ورته عائشہ او دینه سخت رزم راغلی. وی لقد لقيت من قومك، استاد قوم نه ماته داسې تکلیفونه ملاو دي چې هغه د احد د ورځې نم سختو. وکله چې مکی والو انکارو کو د توحید د منلو نو ظلام طائف تا نا هغه کې د طائف دو سرداران ناغی ته الله حبیب دعوت پیش کو چې مال زیرا کوي او زبدلته هجرت کو ناغی اس قسمه دا دعوت قبول نکو اوبه ما شومان لوي لیوانه په ګټ ویلې. دا الله حبیب ټول بدن د وینو نسشو، د وینو نکړ شو. وی فن طلقت وانا محموم علی وجهی، زر عالم او ډیر د غم په حال. یزاو په مې سوره جوړ کړل لکه چترې په شان. فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام، چې مې قتل ورجس کی جبريل امین علیہ السلام. فنادانی نمات आवाज راکو فقال وی فرمایل ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وی الله استاد قوم خبره واورېدي او تعالی تاسو له چې جواب در کو دې مو اوریدل. وقد بعث الیک ملک الجبال، او تاته ملک د غرونو را لېګلې ورته حکم کو چې څه دی خوخای. نو دې کې هغه ملک الجبال راغې، د الله حبیب وی په مې سلام واچول او ماته فرمایل چې دای سوې الله واوریدل او زیر علی ګلم چې سو حکم کې د طائف یو دو غرونو اخشبین به ورته وی کچره غواړي نو دی دو غرونو منس کې داسې چټنی کو. الله حبیبنا بلرجو ان یخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. زومید ساتم کدی مینمنی د دای د دې شاګانو نه الله داسې بچیرو باسی اولاد به پیدا کی دیو الله عبادت او بندگی وکي او شرک نه کوي. نو دی حدیث نه خدا معلومیږي چې عذاب په وس کې وو. او آیات کې وی لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر. امام ابن کثیر وی ظاهرا تعارض در جواب دار چې آیات دلالت کوي پدې کچره د الله په حبیب پلاس کې هغه عذاب وی چې دای مطالبه کوي کم وخت چې دای مطالبه کوله نو پدای به واقع کړي. او حدیث کې خدا دې چلتا غي عذاب غخت نه لري بلکې دا الله په حبیب عذاب پیش کړي شوی. دا الله حبیب ویلي چې نا زد دای عذاب نه غواړم. نو ظاهرا تعارض معلومیږي خو پدې اعتبار سره تطبیق لري. آیات کې وای دا تاسو چې کوم عذاب غواړئ بار بار غواړی که زما لاس کې وي نو بس خبره به فیصله شي. اول ته حدیث کې کوم عذاب چې د قوم غخته نه او الله حبیبم د دې عذاب د الله نه غخته نه. والله اعلم بالظالمین، الله په دې په ظالمانو.
وعنده ودغ الله سره مفاتيح الغيب مفاتيح یا جمع د مفتاح دا نو دا خزانه ته وي یا جمع د مفتاح دا نو مفتاح کنجي او چابي ته وي وعنده دغ الله سره مفاتيح الغيب خزانه د غیب دی یا کنجانی چابیانی د غیب دی لا يعلمها الا هو دغه خزانو د کنجانو پتم ما سوا د الله نه بل چاته نشتا ا خزانه چاته معلومی نه دراچوي لاس ګورم او قسمت معلوموم غلاشه شی معلوموم کوډ او تعویذونه رو باسم چې دلا چابیانه کمزې کې مونږی او دې په دې خزانو کمزې قادر شه الله خو لا يعلمها الا هو دغه خزانو د چابیانو پتم ما سوا د الله نه بل چاته نشتا ويعلم ما في البر او پویږي الله باغس چې دی پوچکی والبحر او پدریابونو کې وما تسقط نرا غرزیږي من ورقه یو پاڼه الا يعلمها مگر الله راغه پر غرزي دو پویږي ولا حبه نو نیو دانا فی ظلمات الارض پتیرود زمکه کې زمیدار دانی او کروندو کی دغه دانی د زمکه پتیرو کې د زمکه د لاندې پرتی ولا رطب نو نیولن شی ولا یابس نو نوچ دې ته یا تفدام په خاص باندې ځکه مخکې یو شی ذکر کو نو بیا وې سب در له یو شی ذکر کوم خو څومره سيزونه چي دي نو یا لواند دي او یا وج دي یو شی یا تازه تر تازه دي نو یا وج شوی ولا رطب یولن شی ولا یابس نو نوچ الا فی کتاب مبین مگر ټول د الله په علم کې دي کتاب مبین معنا دا علم الہی ټول د الله په علم کې دي یا الا فی کتاب مبین ټول دی په لوح محفوظ کې هغه محل د معلوماتو د الله دی روح المانی وی لوح محفوظ الذي هو محل معلوماتی سبحانه وتعالى لوح محفوظ د محل د معلوماتو د الله او دې ته لوح وی لوح تختی ته وی او محفوظ ورته په دې اعتبار وی چې دا د تحریف او د تغییر او تبديل نه محفوظ ده یا محفوظ ورته ځکوي شیاطین نه ترسه دي نشي یا محفوظ ورته ځکوي چې دا د محو او د اثبات نه محفوظ ده الا فی کتاب مبین مگر ټول دی په علم د الله کې موجود وهو الذي ودع الله غزاد ته يتوفاكم بالليل چود کوي تاسو د شپې وفات دې کې په معنا د خوب د ود کې دوره ويعلم پويږي ما پاس جرحتم بالنهار چې تاسو کسب کوي د ورځې ثم يبعثكم فيه او بیا را پورته کی راويخ کی تاسو فيه په دې ورځ کې ليقضى اجل مسمى دا کلش وکي کل رس کی صد پارا دیر پارا چی پورا کړي شي نیټه معلومه چې هغه د مرګ نیټه ده نو بس مرګ براشي کله چې پورا شو نو کته ورته برابر یو که برابر نه کو دی او کويخه بیا ول الله وا فیصله جاری کی ليقضوا دیر پارا چی پورا کړي شي اجل مسمى نیټه معلومه ثم الیه مرجعکم او بیا بدغ الله ته واپس کی دل وستاسو د قبر نشه مبیا پور ته کینو الله ته واپس کیږي ثم ينبئکم بیا خبردارې در کی تاسو ته بما کنتم تعملون ده هغه اعمال کنتم تعملون چې تاسو عمل کوونکی وهو القاهر د الله زور ور د فوق عباده د پاسه د خپل بندگانو ويرسل عليكم حفظا اور علیگی پتا سو حفاظت کوونکی فرشتے دې کې حفظه کې دعا قولونه علماء ذکر کړي یو ګور کرام الکاتبین نو دې تم حفظو وي ذکر دا د انسان د اعمال حفاظت کوي د نیکۍ لیکي او د ګناهونو لیکي او د انسان سره د کرام الکاتبین نه علاوه ځنې ملائک اغسری هغه د حفاظت کوي مخکې اورسو رواني دې کې دواړه ته مراد دي
لکه سورہ رعد آیات یو لسم کې دا ملائکه ذکر لري چې غیر انسان سره حفاظت د پاره مقرر دي. لکه ګورې یار لسمه پاره کې سورہ رعد داغي آیات یو لسم ګورې دې کې هغه ملائک مراد دي چې هغه انسان سره حفاظت د پاره الله مقرر کړی. آیات یو لسم کې وای له معقبات من بین یدیه ومن خلفه د دې انسان د پاره یو بل پسې راتلون کی ملائک دي من بین یدیه صد د انسان نمخ کی دي ومن خلفه او صد د رستوی يحفظونه من امر الله حفاظت کوي انسان په حکم د الله من په معنا د باو به امر الله په حکم د الله او باذنه دغه محافظین ملائکه دي. او د کرام الکاتبین ذکر سورہ انفطار کې را روان دی آیات لسم لیکي الله ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ويرسل علیکم حفظا رالیگی پتا سو حفاظت کون کی ملائک زنستا سو اعمال حفاظت کيو لکیه سچوي اغلی کی او ځنې هغه ملائک دي چې هغه تاسو نمخ کې اورستو حفاظت کوونکی او دې کې هغه ملائکو د حفاظت او د لیکلو تفصیل روح المانی ذکر کړي چې ګورا د مازیګر او د سبا په مسکه کرام الکاتبین بدلی ګرا بدلی ساری مسچوشي کنه نو دواړه فرشتي د شپې هغه واپس دي ولاجم ناس دي او د ورځې غراشي بیا د مازیګر په موس کې د دواړو جمعواله کې اده کې دا تفصیل هم ذکر کړي چې دا روزانه نوې راضی کاغه بدلیږي را بدلیږي نو عجیب اقوال دلته ذکر کی بعضی وای د غزی او راضی او اچادا سی ویلي او دا د الله د رحم سره ډیر موافق قول له وای د نیکو لیکلو ملائک روزانه بدلیږي را بدلیږي او د گناهونو د لیکلو غيو زی راضی دیر پارش د نیکانو گواهان ملائک ډیر شي او د گناهونو بارکی رسوایی او شرمندگی ونشي ويرسل علیکم حفظا حتا تردی اذا جاء چرا بشی احدکم الموت یو تاسو تمرگ وقت برورسی توفت رسولنا نو وفات بکی غیلر رسولنا ملائک زمونگا وهم لا يفرطون او دا ملائک دا اللہ پا حکم کی کمی نکئی نے افراد کئی او تفرید کئی وهم لا يفرطون او دا اللہ پا حکم کی کمی نکئی او دا دیدے کم گرد ملائک دا روح قبض کولو گن ذکر کل سورہ عراف کم در تراروان یہ آیاتو لی کئی نان سروم درشم التم رسولنا ذکر کرے دے سورہ نساء کی در لایات 1397 نمبر التم دا ویلو چې د روح قبض کولو ملائک گن دی بعض کی یو ملک الموت ذکر کئی لکا الف لام میم سجدان سرولی کئی آیات یو لسم التوی توکل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم او کل راسی اللہ نسبت ځان تکي لکه سورہ زمر ګورئ آیات 2 ختم سلیریشتمه پارا کی سورہ زمر ګورئ 2 ختم نمبر آیات ګورئ التو اللہ یتوفى الانفس حين موتها اللہ وفات کئی نفسنا حين موتها په وخت مرگ داغی کی په وخت مرگ داغی کی اللہ یتوفى الانفس حين موتها دلتوی وفات کول اللہ کئی وګوره د دریو آیاتونو کې ظاهرا داسې کګوري نو تطبیق نه معلومي یو ځکه الله وی زرهنا اخلم یتو الله یتوفى الانفس دې کې وی توفت رسول الله سورہ الف لام میم سجده کې وی قل یتوفاکم ملک الموت نو تطبیق داغه د مخکم تیر شو تطبیق کې دار
چې ګور الله ځان ته نسبت لکې خالق او مالک دې الله د امر او د تقدیر د فیصله نه خو بغیر سکیږي نه. نو دا الله ته نسبت په دې اعتبار د چې خالق او مالک دې. ملک الموت په دې مقرر دی، خدا غد لام دې ډېر اعوان دي او ډېر امدادیان دي. نو کله یوازې ملک الموت ته نسبت شي او کله دا هغه سره امداد د پاره کوم ملائک شي مقرر دي، نو کله ایت نسبت کی. توفت رسولنا وفات بکی دلر ملائک زمونگا وهم لا یفرطون او دوی دا اللہ پا حکم کی کمی نکئی. ثم ردو بیا واپس کړي شي دی الله الله تا مولاهم الحق چې مالک او مددگار د دوی د په حق. ردو یا خود مراد ملائک دی، دا ملائک چې روح والی نو ایسه کوي. ثم ردو الى الله بیا واپس شي دا ملائک، واپس کړي شي دا ملائک الله